د مارچ پر 19مه د عبدالرشید دوستم یو ناڅاپه میدان ته هم راغی. عبدالرشید دوستم وایي د دشت لیلی تاریخ تکراروم او غواړم چې یو ځل بیا خپل هیواد افغانستان ته درستون شم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. له ترکیې څخه راپورونه وایي چې د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم خپل یو شمېر پوځي قوماندانان راټول کړي او طالبانو د واکمنۍ خلاف د جګړې ژمنه ورڅخه اخیستې ده. د راپورونو په اساس په دې راټولېدونکي ادعا کړې چې په دغه جګړه کې به د دشت لیلی تاریخ بیا تکرار کړي. معلومه ده چې دوستم په دغه ادعا شوي وسله وال فعالیتونه د خپل ګوند که کوم بل ادرس تر چتر لاندې پیل کړي. نوموړي روانه اونۍ د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي ځل د حزب وحدت ګوند له مشر محمد محقق سره د خپلې لیدنې عکسونه خپاره کړي وو. ویل کېږي چې دوستم محقق یونس قانوني، عطا محمد نور، عبدالهادي ارغندیوال او یو شمېر نور سیاستوال د عبدالرؤف سیاف په مشرۍ د جبهه ملي مقاومت د عالي شورا په چوکاټ کې د طالبانو پر وړاندې مقابلې ته منسجم شوي. یادې شورا ویلي چې لومړی باید له طالبانو سره مو خبرې وکړو او د خبرو له لارې مشکل حل کړو. طالبانو بیا ویلي چې په افغانستان کې جګړه نوره ختمه شوې، دوی پر ټول هیواد واکمن شوي د قدرت جزرې له منځه وړي او مخکیني چارواکي د وزارت غوښتلو له تمې پرته بیرته هیواد ته راستنېدلی شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.